د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 7 میلیونه وګړي اوسېږي چې اوس یې ټول کوربندۍ کې ژوند کوي. د ټوله سیمه کې یوازې 100 وینټیلیټره یا د ساه اخیستلو ماشینونه دي. روغتیا پالان او ډاکټران چې له امله ورخطا دي له نورو هیوادونو د زده کړې او لارموندنې سرک راګوري. په 2006 کال کې مې ژر ورپام شو چې د ډیټرویټ میشیګن ډاکټرانو د وینټیلیټر ماشینونو سره بیلولو ازموینه وکړه او بریالي شول. تر دې مهاله مو پر ډیزاینولو او پر ډیرو ازموینو کار کړی دی. اوس له 40 تر 50 ډیر رضاکاران لرو چې د بیلولو پر پروژې کار کوي. د بیلونې چارې دې ته لار پرانیزي چې یو وینټیلیټر یا د ساه اخیستلو ماشین له یو زیاتو ناروغانو لپاره وکارول شي. د ډاکټر طالب خان کاری ډله او انجینرانو له پنکجا ډیزاینونه او بڼې ترلاسه کړي دي. دا بڼې د جنوبي کشمیر یو پوهنتون کې د دریبودیس چاپ په کارولو جوړې شوي دي او بیا د سرینگر لوی روغتون کې ازمایل شوي. دا 4 ازمایښتي سږي دي چې د ساکلو ماشینونو سره تړل شوي. موږ دلته د یو داسې حالت په انځورولو لګیا یو چې د څپې کچې سره ویشلو لپاره بیلونکي وکاروو چې 4 ناروغانو ته ورسېدی شي. نو یو ماشین به د 4 ناروغانو لپاره کاروو. خو خطرونه هم شته. عادي حالت کې د اکسیجن کڅوړه داسې برابر شوي چې د هر ناروغ د سږو توان پیاوړی کړي. دا کار بیا داسې حال کې چې 100 ناروغان یو وینټیلیټر ماشین کاروي ناشونې ده. ازموینې مو کړي دي او کتلې مو دي چې غوره حالتونو کې ښه کار کوي. ځکه ازمایښتي سږي مو کارول او ښې پایلې ورکړې. له ناروغانو سره په تړاو دا یو څه پیچلې ده ځکه ټول ناروغان به د سږیو بیل حالت ولري. کشمیر هم د نورو سیمو په څیر دی. دلته هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. لشته ننګونو سره سره داسې ښکاري چې دلته به ډاکټران وکړي شي د خلکو ژوند ژغورلو کې د بیلونې تخنیک او چل وکاروي او د 100 ناروغانو لپاره به د ساه اخیستلو له یو ماشینه ګټه واخلي.